نبی کریم علیه السلام فرمایي که چا د الله په خاطر دش غیر محرم اجنبي و بیگانه ښځو ته نه کتل او غیر محرم عکسو تصویرو ډرامو سریالو ته نه کتل د عبادت خوند به پیدا کړي. نن تاسې فکر وکړئ پر 3:30 بجې موږ تاسې اکثره وخت ویښ لټ پر لټ واوره راواوړه، الله پاک د تهجد توفیق نه ورکوي ځکه چې الله د عبادت خوند ځینې اخیستی. شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه د یو عالم دی د هندوستان دی، محدث دهلوي صاحب ورته وایي، دا د ډیلي دی. صرف پر مشکات شریف دی 2 شری لري، یو لمعات التنقیح د عربي ده، بل اشعه اللمعات د فارسی ده. د په خپل کتاب کې را نقل کړی دی چې په ډیلي کې یو وخت وچکلي رااله، وچکلي چې رااله خلک په عذاب شول، حیوانات هلاک شول، کښتونه وچ شول، خلک په عذاب شول د وچکلي سره. نو بیا علماو ته راټول شول، هر وخت مشکلات خلک علماو سره شریکوي چې دا خو ستاسې وظیفه ده، پر ملک وچکلي راغلی ده، د خدای په خاطر یو کار وکړي. نو علماو اعلان وکړي د هغه ځای په اصطلاح د هغه ځای په اتفاق سره ټوله خلک راووتل، وایي دشته د استسقا دپاره. نو هغه چې استسقا وسول تر ماپښینه پورې، د ماپښین څخه تر مازدیګره پورې انتظار دی. د استسقا وروسته د دعا د قبولیت اثرات نه معلومیږي. داسې استسقا یې پخوا کېدلې، دا خو استسقا الله شاهد دی. زه د دغه ځای درته وایم چې یو 2 کاله مخکې چې موږ کله حج ته ولاړو په سعودي عرب کې، 2 کاله مخکې کیسه ده، هم داسې وچکلي موږ خو نه پوهېدلو دول وچکلي ده، وچکلي د لوس راځي وچکلي ده، نو سبا استسقا کېږي. نو پر دا 8 بجې موږ هم رالو حرم شریف ته مکه مکرمه کې د استسقا لمانځه ته رالو. دا قبولیت تر شیم د بزرګانو لیکلي دي چې وخت داسې استسقاوي کېدلې چې څنګه به استسقا وسول فورا به د باران شورهار شو. دا یو ور موږ په دیده ولیدل. نو پر 8 بجې باندې رالو حرم شریف کې. د حرم شریف چې کوم امام والله علما غره مختصو استسقا وسول ته باور وکړه موږ د حرم شریف څخه نه یوتلی شورهار سره بارو. دا په خپل دی ده. نو مولانا عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي چې دعا وسول استسقا وسول د قبولیت اثر نه معلومیږي، نه وریسته نه شیسته. نو هغه دي چې خلک اوس مخ پر تللي کورو ته که ګوري چې یو ځوان دی پر اوښ باندې یو سیاسره سپره کړې ده را روان دی، وایي چې نږدې راورسېدي راوګرځي څه کیسه ده څه پېښه ده. هغه له ساره یې چې دلته الله پاک ته دعاوې خواستونه ژړاوې کړو لکه زموږ د افغانستان ده چې 40 کاله الله ته ژاړو حالات نه بدلېږي. والله اعلم چې په دې کې به کوم حکمت دی، د الله پاک به په دې فیصلو کې بیا کوم حکمتونه. نو مشکل دا دی چې تر مازدیګر دی تر اوسه دعا یې وسولې، د دعا اثرات نه دي، یعنې د قبولیت اثرات نه دي ښکاره شوي. وایي دې ځوان صبر وکړي. نو اوښ یې لرې درولې هلته وایي ورغې خپلې اوښ اسپه شی چې هغه سپرلي ته ورغې هلته یو ګړی دا ښځې سره اخته سو، په اصطلاح به ښځې تر پلو نیولې ده، دعا یې وکړلې دا خوا راغله. څنګه چې دا دعا وکړل چې موږ ته رارسېدي وایي ورېځ راله شورهار سو د باران. نو هغه علما چې هلته هغه پوه شول په دې سړي باندې. نو خلک سره ولاړه باران تیر شوی. نو بیا هغه ځوان راوغوښتي چې تا څنګه ترتیب جوړ کېدل؟ دلته چابک رالې زموږ سره یې پوښتنه وکړي چې دلته څه کیسه ده. بیا ولاړې هلته دا ښځې سره مصروفه شولې، هغه یې د پوړنې تر کونج نیولې او څه مشکل و. وایي ده وویل چې دغه ښځه چې ویني پر دې اوښ یا پر دې آس پر هر شي چې بولې دا زما مور ده. زه خپل مور پېژنم د څه وخت چې زه په شوبت پوه شم. زما مور د عفت پاکلمني او د حیا ژوند اختیاره کړی دی. دلته چې دا ستاسې مشکل ته ما وکتل، زه ولاړم د خپلې مور بغل ته ودرېدلم او د خپل مور پلو مې ټینګ کړي. الله ته مې خواش پېښ کړي چې یا الله زما مور خو زه پېژنم، یا الله ته په دې باندې عالم یې چې زما مور پاکلمني او عفیفه ښځه ده، یا الله د دې د عفت او پاکلمني په خاطر پر دې قوم ورحمېږه. تاسې وینئ د باران شورهار دی. څه حال دی؟ نو زه درته وایم چې نیکان د نیکو ښځو څه پیدا کېږي، علما صالحین بزرگان د نیکانو ښځو څه پیدا کېږي چې ښځې نیکانې شي، د ښځې په نیکۍ خاوند سمیږي. نو د الله په خاطر یو څه تقوا رژبندۍ کړو، عفت پاکلمني. زموږ تاسې بعضې ښځې خطاوزي دي، ستر و پرده نه کوي. ستر و پرده فرض ده، تارک د فرضو ګناهکار دی، د کبیرې ګناه مرتکب دی. نو دا بعضې شیان باید مراد شي. انشاءالله بیا به آهسته آهسته چې مخ ته ځو بیا به کارونه سمیږي او بیا به ټولنه پرمختګ کوي. دا هر مریضي چې مو راواخلي موږ تر بیخه پکښې نیږي. حدیث شریف ما تاسې د مخکې ذکر کې نبی کریم علیه السلام فرمایي چیرې ولاړه 3 من امتي، بلکې نه در هغه حدیث په دې خواته راسم چې د حیا او عفت او پاکلمنۍ مشکل جوړ سو، یعنی خلک فسق په جوړ ته راووتل، بیا پر دې دنیا مې عزت نه دی خوندي. تاسې وینئ څونه د ښځو سره بې باکۍ وس کېږي او څونه د ښځو توهین کېږي او څونه د ښځو بې عزتي کېږي، حتی تر داسې اندازې پورې چې انسان فاسق ګرځي. په بې حیایي سره انسان فاسق ګرځي. مقاصد حسنه یو کتاب په هغه کې لیکلي دي چې د څو کسانو غیبت روا دی. غیبت دی که نه دی؟ کبیره ګناه ده. یو د هغه کسانو څخه چې غیبت یې روا دی چې ما او تا باس پکښې وکړي، یو د هغوی څخه الامام الجائر،
د ملک او د دولت هغه رئیس جمهور، د ملک هغه رئیس جمهور چې ظالم وي و دې خپل عوامو ته و دې خپل رعیت ته حق نه ورکوي، برعکس ظلم باندې کوي. د ظالم امام، د ظالم پاچا غیبت روا دی. والفاسق المعلن بفسقه، هغه فاسق انسان چې په دې خپل ګناه باندې اعلان کوي، دا خپل ګناه خلکو ته ورښیي، زه په دې ګناه کې دا مبتلا یم، دا داسې فاسق شخص غیبت هم شرعاً روا دی. نو هغه ښځې چې عفت په پاک لمني د لاسه ورکړې، د ستر حجاب یې د لاسه ورکړې دي، دا تاریکات فرض ولې یعنی فرض عمل یې پرېښود، په دې سره دوی فاسقې ګرځي، بې غیبت هم روا کېږي. ګوره دا د دې دنیا بې عزتي ده. او دریم هغه کس چې غیبت یې روا دي، والمبتدع، هغه بدعتي شخص الذي يدعو الناس الى البدع، چې خلک په ټولنه کې بدعاتو ته رابولي. موږ خو کوشش دا دی دا څو کله دا ستاسې سره دلته اخته یو چې د الله په خاطر بدعات ختم کړي، ناروا کلتور عنعنه رسمونه ختم کړي، قرآن او حدیث راټینګ کړي، په دغه کې کامیابي ده. لیکن دا چې کسان چې په ټولنه کې خلک بدعاتو ته رابولي، چالي راځي دا خو د پلارو نیکه طریقه ونه، په دې کې څه مشکل شته؟ موږ ټول پلرونو نیکهګان پر دغه را روان دي. دا داسې مبتدع بدعتي شخص غیبت هم شرعاً روا دی. نو په دې دنیا کې لا غي څه عزت ته بینه دي. نو به هر حال حیا ده، کوشش وکړو عزیزانو چې د لوی سنولې تر کوشنی پرې دا شی پیدا کو، او ان شاء الله چې قصد او اراده د یو کار وسی به الله تعالی جل شانه افت اسباب پیدا کوي. موږ خو همیش دغه دعا کوو چې الله یو بل نقطه واوري. حکیم علماء مولانا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه فرمایي، خبرې به ختم کو. دی وایي یو وخت زه پر یو موضوع باندې وای راستم، یو موضوع بیان کوم، لکه چې موږ تاسو د حیا د غیرت خبره وکړه. دی وایي یو وخت ما د موضوع د بیانولو وجه دا وي چې زه خپل په مشکل کې مبتلا یم، غیبت را سکیږي. نو بیا راولاستم پر دې غیبت یو بیان وکم، الله پاک دا بیان سبب دغه جوړ کی چې بیا هغه زما اصلاح پوسی. نو حالات ته چې ګوره موږ په دې شانو مبتلا یو، شذ ته زموږ څخه قتل کیږي، او تصویرو تر څخه قتل کیږي، او دغه ټلیفونان تر څخه قتل کیږي، اول تر اخر یعنی خواص هم باجی په دې کې مبتلا دي. نو الله دې وکړي چې دا بیان زموږ تاسو د ټولو د اصلاح سبب وګرځي. مهم شی اراده د تبلیغي حضرات نه وای تاسو اراده یو کار ته وکړي، اسباب الله پاک پیدا کړي. دا چې موږ تاسو اراده نه کوو، پرسته غوړ مو اوري د تر چپا غوړ مو ایست دم لاس بلانن شو ورغړي به رحمتي کیا. مهمه اراده ده چې یا الله زموږ اراده ده، کوشش وکړو چې حیا پیدا کو، ستر حجاب ژوندۍ کو، او دا خرافات د کورو سو ګرځو چې لوی ناصر زموږ تاسو په کورو کې ټي وي او تلویزیون دي. دا شی ما شومان خرابي، شذي خرابي، ستا اولادونه خرابي. ما ته ټول خلک شکایت کوي چې یو زوی می افلاطون دی، بل زوی می فرعون دی، بل زوی می شداد دی. پر مسلمانانو باندې د کفارو نمانی شي. دا دغه کلتور دی، دغه تعلیم دی، دغه مشکل داري چې دغه ګناهونه چې ټولنې ته راځي دا به مشتاسي د خوشحالۍ څخه خلاصي. ما مخکې درته ویله چې داسې کسان چې ټولنې ته فحشا راوړي، ټولنې ته نارواوي راوړي، دیو کسانو ته الله پاک په دې دنیا کې هم سزا ورکوي. ما مخکې جواب هغه سوال نه کوي جواب چې کومه د الله پاک سزا یې ورکړي دي، لیکن علماء لیکلي چې په سزا او ستاسو سر نه خلاصيږي. کوم کسان چې ګناهونه کوي الله د هغوی د عمر برکت ختموي. په عمر کې برکت نه وي. څنګه په عمر کې برکت نشته؟ 80 کال عمر الله ورته ټاکلی 50 کال شي. دا یو تفسیر دی. او د عمر د کمیدو یو تفسیر داري چې عمر یې 80 کال، لیکن د 40 کلنۍ ستر 80 کلنۍ تر دې په مریضي اخته دي. د شل قسمه خوراکو څخه پرهیز دی. دا هم د عمر به برکت ده. د عمر به برکت دي ته نه وای چې 90 کال زری د شل کلنۍ ستر 90 کال عمر ولرم چې اسانه نه پریزانه خورم د دې څه ژوند. نو دا ګناهونه، دا منهیات منکرات چې په ټولنه کې کیږي، یا زکوم یا زما شرم ورته ګورم غغن ورته کوم، دا زموږ تاسو په عمرو کې به برکت راوړي. سال راګړي دا وسوګر په دنیا کې به داسې ملک وي د حالات ویل کزما وستا. او بیا درته سوال پر کیږي چې ولنو په دنیا کې ګرد ګناهکار دي. تا الله پاک ته دې غټ لاس ور کړی دي. زموږ تاسو د دغه خاوري او ملک خلک په دینداري کې په ټوله نړۍ کې پر چاتن نه یشتي، په ټول حتی پر عربو زموږ خلک تن نه یشتي چې موږ خپل کلتور عنعنه اسلام او د اسلام څه احکام دي تر جهاد مقدسه پوری موږ ژوندۍ ساتلې دي. نو څوري چې تا الله ته د نږدېکت لاس ور کړی دی، الله ته د دوستۍ لاس ور کړی دی، دا غوونه الله پاک پر معمولی شي خفه کیږي. متل ما اورېدلی دی وایي ګیله د خپل څه کیږي. ډېر خلک دي فردا بازار کې خوش کتر توګې ځینې تېر شي مشکل نشته، لیکن هغه نږدې انډیوال چې یو معمولی چم وکړي میاشتې اوس نو څه درته وایم، بیا ورسره خوابدي مشکلات بیا جوړي. به هر حال الله پاک دې د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
یا الله پر کړو شو خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي. الهي د ایمان څه چې اجزاوي دي الله د ټولو د ژوند کولو توفیق را نصیب کړي. خدای حیادار او بعفت او پاک لمنی مو جوړ کړي. الهي غیرت را نصیب کړي، حیا او عفت را نصیب کړي. الهي په دې ټولنه کې د اول څخه تر اخره پورې الله ټول غیرتمن او حیادار او بعفت او پاک لمنی جوړ کړي. الهي دا ملک او دا خاور د مسلمانانو د خدای د مسلمانانو اخلاق را پښ پیدا کړي. الهي د رزیل اخلاق څخه د اجتناب توفیق را نصیب کړي. خدای محمود او شایسته اخلاق او آداب را نصیب کړي. پروردگار په صحیح معنا مسلمانان جوړ کړي. الهي اعضاء مرا مسلمانان کې، الهي زړه مرا مسلمان کې، کردار او اخلاق مرا مسلمانان کې. الهي د شهدا او شهادتونو مقبول کړي، د مجاهدین او مجاهد قبول کړي. زخمیان او ټپیان او مریضانو ته الله پر کورو شفاخانو باندې شفای کامل عاجله ور نصیب کړي. الهي کونډیان او یتیمانو ته صبر او زغم ور نصیب کړي. پروردگار هر مشکل ضرورت چې لري الله د خپل غیب د خزانو څخه ور پوره کړي. الهي کوم کسان چې بنديان دي الله د بنده را خلاص کړي. کوم کسان چې مسافرین دي په حلال روزي پسې پروا تعلیم پسې الله سفر به خطر کړي. کوم کسان چې په دې مجلس کې پریشان حال دي غمونو پریشان ولي الهي مشکلات حل کړي. یو کس د دعا درخواست کړي د سترګو مریض می الله شفای کامل عاجله ور نصیب کړي. الهي کوم کسان چې د خپل کورو وطنو صدري بدر مسافر دي مهاجر دي خدای په خیر او عافیت یې بوزي. الهي په خیر او عافیت یې واپس کړي. الهي د نړۍ فساد په ټوله دنیا کې چې په نام مسلمان وسایه کې الله د دوی په شمول زموږ په شمول ټول د منکراتو څخه راوګرځي. خصوصا په دې خاور کې چې کوم اور بل دی الله دا بل اور مړ کې مولا. ای الله غام زمان خورا ولي چې په دې خاور کې امن او سکون او الفت او محبت او اتحاد او اتفاق وي. یا الله کفار او مشرکین چې زموږ په مابین کې د بیلتون لاسونه یو خدای د لاسونه غټ پرې کې. الهي په دې اور باندې ور دوی هم کباب کې پروردگار په دې اور باندې دوی خبر کې الله چې نور د مسلمانانو څخه خلاص واخلي. روا او جائز خواستونه مقبول مقبول وګرځي. الهي زامن محیادار جوړ کې، لونی محیاداری جوړ کې، شذي محیاداری جوړ کې. الهي دا ټولنه حیا او عفت او پاک لمنې جوړ کې. خدای د خپل مشرانو د احترام توفیق را نصیب کې. الهي پر خپل کشرانو د رحم شفقت توفیق را نصیب کې. د دینی مراکز او مساجد او مدارس حفاظت وکړي. خدای د دې ملک او د دې خاورې د دې وطن حفاظت وکړي. د هر آفت او مصیبت او تکلیف سي الله په مستقبل کې راوساتي. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين.